ملګرو سلامونه او نیکی هیلې ښاد اوسئ اباد اوسئ تحیات سو کالمو نصیب شه قدرمنو د ټول نه خو مخکې لاس په دعایو چې رب ذوالجلال دې د ګیلمن شهید صاحب قبر مبارک نوري رحمت وګرځوي او که د دغه قاتلانو هر څومره غندنه وکړی شي هغه کمه ده خو زه به دا ووایم چې د غندنه او مذمت چې دی د دې نه څه زور شته دی د دې نه څه معنی شته دی د دې نه څه مقصد شته دی د دې نه څه حیثیت شته دی او زمونږ دا هیواد چې دی بیا په خصوصي توګه زمونږ پښتانه چې دي نو موږ هم دغه مذمتو ته او غندنو ته نه شو خو دا غندنې او مذمت حل نه دی په دې کې د افسوس خبره دا ده چې دا ځینې خلک دې ته د ګپ په نظر ګوري قدرمنو خو ګوره دا ګپ نه دی بنګلادیش چې و نو هغه هم زموږ نه داسې زر نه وتلی هغه هم چې شپې ته شپې نه وتلی خو په هغې کې دغه ظلم زیاتی او بربریتو بنګالیانو خپل حق غوښتو او حکومت پاکستان هغوی له د هغوی حق نه ورکوو کله چې هغوی حق غوښتو دوی پې هم دغه شانتې د غدارۍ ټاپې ولګول او د هغې صورتحال دا جوړ شو چې خبرې ډېر او سرې یو هغه بنګال دی چې مشرقي پاکستان به ورته وي هغه ځان له خپل یو ریاست دی او خپله ازادي خپله واکمني لري او د پاکستان د لاسو نه لاړله تاسو دې سیټ ته ګورئ چې په دې کې دا ګڼه ده او دا د شهید ګیلمن صاحب په حق کې دا احتجاج کوونکي راوتي دي او دوی د ځان سره د افغانستان جنډه ونیولې وه او دغه سپایي چې کوم دی پولیس نو دی ورته وایي د ده په دې وینا کې هم د مجبورۍ الفاظ دي که دا تاسو واورئ نو په دې کې یو مجبوري ده چې هغه ورته وایي چې موږ پې هم خفه یو خو تاسو به زمونږ جنډه په افغانستان کې ودروئ لکه دې کسانو دا کوم احتجاج چې کوي نو دوی د افغانستان بیرغ راغسته دی په پاکستان کې او دلته کې نارې وهي چې لر او بر او یو پښتون نو دا به ځکه وهي چې که چېرې د حکومت پاکستان د دې پښتنو سره دغه شانتې تعصب لري نو دا لارې د بغاوت دا لارې پښتنو ته دا ریاست همواری ځکه چې کله یو قام یو انسان تنګ شي نو د هغه سره بله لار نه د پښتو متل دی وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي پښتانه نور مه په جنګ کوئ او دا اپیل که چېرې د پاکستان خیرخواهان یي نو دا اپیل دا غوښتنه او په زور غوښتنه زه د مولانا فضل الرحمن نه کومه دا غوښتنه زه د سپندیار باچا نه کومه دا غوښتنه زه د ایمل ولي نه کومه او دا غوښتنه زه د محمود خان ایچکزی نه کومه دا د مولانا فضل الرحمن نه کومه په شمول چې په خیبر پښتونخوا کې د دې نه علاوه د هرې پارټۍ سره چې څومره پښتانه دي پکار ده چې د دې دپاره هغه اواز پورته کړي د دې پښتون قام د بقا دپاره د دې د سالمیت دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د دې قام په نوم باندې سیاست کول چې دا قام دوکه کول دي دا خاور دوکه کول دي او الله دې نه کړي چې سبا هغه د بنګلادیش هغه وخت چې دی نو په دې پښتونخوا باندې راشي نو دا زمونږ وطن د پاکستان دا زمونږ خاوره ده موږ په دې پیدا شوي یو په دې موږ خفه کیږو خو که چېرې دا ریاست موږ نه پرېږدي او دغه شانتې وخت په وخه راباندې وچ په وچه دا دړکې کوي وخت په وخه راځي او اپریشن کوم او ده راغلم اپریشن ده راغلم اپریشن درې وړم او اپریشن پلان پر اپریشن دی په قسمونو دوی د خوښې خپل نومونه دي هغه ورله ایجاد کوي ورکوي ورله نو یار وره موږ خو دلته کې نه اسرائیل شته دی نه نور څوک شته دی چې دا دوی اپریشن یې کوي دلته کې دهشتګرد راځي ښکله ژوند یې ښه روا ده وه ژوند یې دوی راشي وچ په وچه فایرینګ وکړي د مسلې ورانې کړي بیا وایي موږ دلته اپریشن کوو زموږ د صوبې په دې کې اوس په دې وخت کې زموږ د صوبې وزیر اعلی په دې کې چې کوم دی نو محمد علي امین ګنډاپور چې دی په دې کې هغه ککړ دی وسو ځکه چې هغه په دې باندې د صبر روجې نیولې ده او چوپ چاپ ناست دی د خولې نه څه قسم غږ نه وکاږي نو که پاکستان ته زیان رسي په دې خاوره باندې که پښتنو ته زیان رسي د دې ذموار دغه پښتانه دي چې دوی نه په پارلیمنټ کې چغو کاږي چا د نواز شریف لمن نیولې ده چا د زرداري لمن نیولې نو د دوی د لمنې پرېږدئ د دې خپل پښتونیت راټینګ کړئ خپل پښتون قام راټینګ کړئ د دې خاورې د بقا د پښتون د سالمیت دپاره خپل ټول صلاحیتونه راولئ چې دا صورتحال نه پیدا کېږي چې سبا له هر پښتون جنډه راولي د افغانستان او انتشار جوړ شي او د هغې نه فساد جوړ شي خو څه به یې مرګونه به پښتانه به شهیدان کېږي پنجاب او نور خو هغو په قلاره ناستې سیند او پنجاب د هغو په دې باندې سه هغو تماشګر دي زمونږ تماشې کوي که مصیبت دی نو اول په پښتنو دی دویم په بلوچستان باندې دی نو دې مشرانو له پکار دي چې په یو پلیټفارم باندې کښېني د خدای دپاره د دې قام د بقا د دې ملک د سالمیت دپاره سوچ وکړي او دا قوم د نور نه مجبورې په بغاوت باندې د خپل ځان خیال ساتئ. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.